بسم الله الرحمن الرحیم. د لمانځه واجبات. په لمانځه کې 7 واجب دي. لومړی د سورة فاتحه ویل، دویم اوله ناسته، دریم په اخیره ناسته کې تشهد ویل، څلورم په زوره قرات ویل د امام په هغه ځایونو کې چې هلته قرات په زوره ویل کیږي، لکه د سهار، ماښام او ماخوستن په لمانځونو کې. پنځم په قراره قرات ویل د امام په هغه ځایونو کې چې هلته قرات په قراره لوستل کیږي، لکه د ماسپښین او مازدیګر په لمانځو کې. شپږم په وترو کې د دعا قنوت لوستل. اووم ارکان په ارامه قرار سره ادا کول. د دې واجباتو حکم که چا په دې واجباتو کې یو هم سهون پرېښود نو سجده سهوه به کوي، او که قصدن پرېښود هیڅ شی نه پرې لازمیږي مګر لمونځ به د نقصان سره تمام شي. دا و د لمانځه واجبات. الله جل جلاله دې لومړی ما ویونکي او بیا تاسو ټولو اورېدونکو ته توفیق ورکړي چې په صحیح طریقې سره د لمانځه واجبات زده او په ځان او نورو ملګرو ته ور وښیي. آمین ثم آمین. ستاسې ورور ستاسې خادم مولوي عبدالواحد احدي.